ورکه زمر واغوختم دویم شاعره که څرګه د ولتمه بلګوله ته چې چلی صاحب غاګر وکوي چې مشاعره راونه دوی که څرګه کیسه دو مشاعره کوم چې زه خاطر شوای نه ویای چې جانان خپل وطن تارشه خو تکاسه جانان خپل وطن تارشه زه به په نشکاری ناکم تو بسوتم انا کما قدرمن لیدونکي اوریدونکي که خیر وي دا شعرون بیا رغولې دي زه خبر نه وم ولته مې په شلم د لټکي بویه کې وشاویړ کې غاګر وکم چې چلای صاحب یای چې مشاعره شروع ده دا چیرې وړو نو شاداس په بلا کې سره رغلم په مشاعره پایل د تاکید مشاعره په اول سار کې که خیر وي میگی داسې شاعر لري چې د په سترګه مې یو اپراتیک نه درلدلی کتابونه یې رغولې دي هر سړی کړای شي چې خسپو په زور کې نه د نړۍ په هر کونج کې د کتابونه پیدا کوي خو چې هر نمونه کې توپ یې وي وایي انشاءالله چې څه شی به زده کوي دغه شاعر نوم دی ګلزندای صاحب السلام علیکم عید مبارک شه تو دا مبارکی خو په موید و نلګه دا شله لټکی پګې وشاوله لوډم شو خو سعید خو دا چار دوی دغه دا نشه شو مو ملګری تو ستړي ما شهید مبارک شه دا مو تر خو شیر دا چې چلای صاحب دا چې ټوکه ټاکاله تندانه د پکې خو څه بود ګوډه کپیاره دیپ سره لري شو په یت پیدا شو د چا خپل ځون ته خپاید وي د چا خپل ځون ته خپاید وي د چا شخو شول بس یاید وي او چې په خپل کړي خشول تیروي چې په خپل کړي خشول تیروي د چا کم کښه په حمایت او د چا کور کلا یادیږي ارواح د چا کور کلا یادیږي ارواح د مسافر ارواح د مسافر ارواح بدیا یدوي خپل وطن کې قسمت او چې په خپل سټاره غرامټ وي چې په خپل سټاره غرامټ وي د چا به مور په شپخانه یدوي وای جوړا ټول مرزان دغه خای امين د یت پورې چې یتیمون در جوړي خدا ته خو خلک ته صبر ورکړي امين د یت پورې چې یتیمون در جوړي داو په چا عجیبه یدوي او چا په حلول چا په حرام پیسې چا په حلول چا په حرام پیسې د چا تیر په سرسیا یدوي او چا په زاړې چاو په نوې جمعې چا په زاړې چاو په نوې جمعې چاو په غام په ویلا یدوي ډېره مهرباني او ګلزندای اخري بات دا چې ګلزندای دا خو الهي خوشیدو ګلزندای دا خو الهي خوشیدو هم په بادشاہ هم په ګدای یدوي ګلزندای صاحب وسانو ورته چلاوانو دې عمر زیات کانو یای چې اختر خو روغه یار نه نشته اختر خو راغه یار وینشتا اختر خو روغه یار نه نشته متعالی یای چې چرته ما ځای ګلزندینه مننه کم داسې غم جان شایو و لټکی مې دا زړه خر نشه خو خدای دا یار سړی سبب جوړ کو زړه صبر ورکې که خیر وي یسمیږي بل داسې شاعر لري چې څه ووایم کله کله مې زړه ګیله وشي ځکه د شیرینه چې زه ووایم داسې غلی په سوچ کې به تکینم ځان چې نایز دغه حالات به کله کنټرولېږي خو دغه میږي شاعر کیسې دا خلک نه مني که خیر نه میږي خوله په ګونګې شوي دغه شاعر نوم دی که خیر وي شړشمګل ډېر اعلی بشر خان السلام علیکم السلام علیکم عید مبارک صاحب مبارک
څرګه واره ژا خو انشاءالله ښه وه ساند رجا خو دا د تیره شوه لکه خوب چې ویلې وړکه بس لوړه وشی سه اوبه بیا شوه انشاءالله چې قابله دي خدای دې ابود که کنه خو د ځینو خلکو ته مې شعرونو تاسې ستړې مه شئ وړه عیده مبارک شه دغه روژې په تللو پورې مې یو شعر جوړ کړی نه خدای دې وکړي چې قدرمن دوستونه ورته متوجه شي او تاسې خوند وینه واخلئ یا چې که وروسته اچار دې خرڅ کړي وي نو دا ورېژه تېره شوه چې مسلمان دې دوکه کړي وي نو دا ورېژه تېره یا چې د ځینې دکندرون د یوه کوله اچار کېږدي تر بله کوله پره چې اچار نه وي اچار ترې نه جوړ شي یا چې د ځینې دکندرون د یوه کوله اچار کېږدي تر بله کوله پره چې اچار نه وي اچار ترې جوړ شي که ګناهونه بخښنه غواړم که ګناهونه ثوابونه دې ګټلي وي دا ورېژه تېره جزئیات حاکی ماوی شلک میں تشویش کی کوای پروا نه کی احساسات یې ور پرده خدای دې وکړي چې دا غوړین کان خوړلې وي کله که مټیای سره فکر کوي یا چې د ځینې رئیسان خپل ویدوي په خپل دفتر کې ورکړو پروژه کې ته خیا د ځینې رئیسان خپل ویدوي په خپل دفتر کې که د عرضې ولای دروازه کې دې راولي وي خو دا وروژه یا چې غلا به تو کړی وي خرو به تو په میل زمانه او مسي شیطان فکر نه یا چې غلا به تو کړی وي خرو به تو په میل زمانه او مسي د قیامت په ورځ به د غام کوي ټوخلې دا ورژه یا چې پاکه خدایا ته په شرمونو شرمنده کې تش په خدای وطن دوستونه امين یا په احساساتو روغلم گزاره کوه یا چې خدایا پاکه ته په شرمونو شرمنده کې تش په خدای وطن دوستونه داغه چې بربود شي نظرونه مې منلي دي دا وروژه په احساساتو بیا روغلم گزاره کوه چې شمګله ډېر خلک یې تو د شعر په لندره دي ګوښی نه یې شرشمګله ډېر خلک یې تو شعر په لندره دي ګوښی نه یې خاینان دې افشا کړي دي دا وروژه تېره احساسات گزاره کوه لټ کې گزاره وسره کوي یای چې جانان چکنای تا ویګار وړه رجا دې بیار په ځوړه کاسا جانان چکنای تا ویګار وړه زکان ځلې کې کاګای خیوله سما شرشمګل نه ډېره مننه کوم وایو چې دغه ورژه تېره شوه بالکل رژه تېره شوه که خیري که چا ښه ونیوه رژه تېره شوه که چا بیا داسې دا زنه وي چې د بازور کې تشنابه کې بیا د بوتلب کې چې خلا تېره شوه مننه یس که خیر وي میږي بل داسې شاعر لري چې سپیټ یې څه ووایم په دا رژه کې خو یاره یوه ورځ ما ښه ورځ یې دنه نه دلدلې خو خدا چې د بصیرت سرګې وي ځکه یوه تیږه بیا یوویشته لاس به په دوره دی یې دغه شاعر نوم دی که خیر وي کتابونه یې روغولي دي په دلای دلای په بازار کې یخي دي خو زنه ښار کې وخوري بیا ولته که خیر وي بخارایي په تاف دی کوڅې کې بیا یې نه دغه شاعر نوم دی چیچلی السلام علیکم زکات خیرات انشاءالله ختم و چې په دا رژه کې داسې نه وي چې چار نه خچ پچ نه خدای فضل دی مهرباني د الله تعالی دی پروژه باندې خو له خیره چې خدای کې راووتو که نه ما سره شعر څه داسې دی وایي چې دا زمونږ سړک دا ولې دومره زر شي برباد دا زمونږ سړک دا ولې دومره زر شي برباد پرې لاړ چې یا ټریکټر یا غټ موټر شي برباد او بیا وایي چې تخنیک شو بې کیفیته که وایرس زورور شوي تخنیک شو بې کیفیته او که وایرس زورور شوي چې فلش دې ورنږدې کړ کمپیوټر شي برباد او وایي چې په باغ کې سره بانجان کمې اوبه اخر کې غواړي په باغ کې سره بانجان کمې اوبه اخر کې غواړي چې زیاتې اوبه ورکړي ټماټر شي برباد
بیا وایي چې دا سترګې شوې کمزوري که دا ښکلې جرأتي شول الله خیر دا سترګې شوې کمزوري که دا ښکلې جرأتي شول چې سترګې کې ورپورته نو نظر شي برباد بیا وایي چې شیخ سل چوفه راوکړي وایي اوس به ترې ناڅبه شي لږ مې څه مات غوندې که بیا وایم وایي چې شیخ سل چوپه راچوف کړي وایي اوس به شي ترې صبر شیخ سل چوپه راچوف کړي وایي اوس به شي ترې صبر چې یار مخې ته راشي نو منتر شي برباد بیا وایي چې څلور پښې لري بیا هم په انصاف یې باید بار کړي څلور پښې لري بیا هم په انصاف یې باید بار کړي که زیات وری پرې واچوي نو خر شي بیا وایي چې سړک هم بې کیفیته دی موټر هم زیات باریږي سړک هم بې کیفیته دی موټر هم زیات باریږي که دا زمونږ انصافي په خدای غر شي برباد داسې ده او وروستی مقطع دا وایي چې چیچلي بې انصافه وبخئ چیچلی بې انصافه خلکو داسې کړو کمزوری چیچلی بې انصافه خلکو داسې کړو کمزوری چې کله ماښام راشي لکه لمر شي برباد خان ګرام نه و چې وایي چې کتابونه خلق نه ګرځوي چې بخارۍ په تودې کړو دومره سخت شعر اوي تا خور نه شي عید په ورځ دی تو سره کې غمینه ده مننه وایي چې ګل مې په ګوته کې جنګار شو ګل مې په ګوته کې جنګار شو څکې د کاټه غورځوي چې خیبر مننه کومه چیچلي صاحب نه رښتیا چې د زنه میټر داسې سره بور کو چې ډېر ښه څاړاک جوړ کړه بس نیم ول شي نیم دل شي ये गुमरख ना माता इला तू चलट की तू सा कसा खिबिना मा कय चे पुस द्रेचा था मिठार बुरवी तू सा खाली हम जावे था वो कय लड़की दा वजन ना कंट्रोल कय زکه که خیر بوده ساده کنده مصرف شوی دی هر څوک چې دا مسؤلیت لري باید د لړکی فکر وکړو مننه یې که خیر وي میږي بل داسې شاعر لري چې څه ووایم د په سترګه مې یوه پیره څیک نه دلدلی چې ووینم یا به زه نه وم یا به دای نه وي دغه کتابونه شته کتابه پاتی دو www مخیزیا w که په بازور کې پیدا شول پیدا بشي که نه وي خپل کوري نفسه کوي دغه شاعر نوم دی زرګ عید مبارک شه خدا مبارک ماشاءالله رنگ خدای مو وایي چې دا سندوي چېرې ژر نه خراب کړی وي نه شکر دم زبره خوشن که یمو نه ښه یې او شیرونو عید مو مبارک شه خبرې نه اوږده و ځکه رژه تېره شوې ده نو شعر سره ده یایي چې د زنو خو صاحبه خامونوال د زنو خو صاحبه خامونوال چا به نسوار نمیندل چا به چې لمونوال چا به وزې چا به غوی پټوالی کسه چا به وزې چا به غوی پټوالی کسه باز زنو خلکو په رڼو ورځ فل مرغون د ګاونډي پوښتنه نه وه په کیسه کې نه و د ګاونډي پوښتنه نه وه په کیسه کې نه و زنو غټخېټو خپل ځان ته چرګون وه رشوت خورو به ورکو شنه چې سره میزباني ول رشوت خورو به ورکو شنه چې سره میزباني ول غریب خلکو به اینا بش کې لوګونو خو خدای ته دې صبر ورکړي امين چا پرونور زلوبای په پټو سترګو خوړې نو شي ځان خیر کار د پټوار جاخ کم دې په لا خدای دې چې مونږه احساسات لګ لګ سره کنټرول نه وړي رژه نه خلاصې نه رژه لګ سره ځپلي خدای دې قبول کړي امين چا پرونور زلوبای په پټو سترګو خوړې چا پرونور زلوبای په پټو سترګو خوړې
چې څه ګړنده وو خلکو کوندرونو راتی نه وتا لیکدا په ګډای کې لګیا و تیرا رزاس و انځار ګولا کچاو خوړه کوي نه تیرا رزاس و انځار ګولا کچاو خوړه کوي نه وا زن رضا کې ریدانارو بوتلونو نن پاستا کې توبه سره وړه چول تفسیر کې توبه کې ورګه د ځکه مې پټو ورځي خدای په ما او یای چې خلک اختر ته خواندې بیاي تکسا خلق اختر ته خواندې بیاي متجنن مدهوبه لو خطا نه بس دا سریاله غام جوړ کړای دا چې په دته یای چې لهونه دا رخل ته جان کم چې په دته یای چې متای مدهوبه لو خطا را چې په دته یای چې ایسا ساندیا راټی تو کا چای دی سریال یې نه خو بس خدایو غضب سره جوړ شوای دای نه پیږي میګه چې څه شي وکړ نه کور کړی د قدرمنه لیدون کې اوریدون کې یو داسې سپنګیره غونډه سړای رو غولای دی بیاي چې یا خدای د پورا زئی چاته داسې نسخات کم یې چانه واری پیانه غوړم اس خجاتیانه يم د خپل مخ کې پښتنه نه وکړه وای چې یې ویری پیدا رات ما نشته چې زکه خیر وي دا سمبړی غو چاته سونه نه کم د زچ شعر وای می دنه څرته د دایروشي 400 نسخات دای کی و به کی قدرمنه اجازه چې یې شعر زا وایم نه یای چې خپل چې پچار نشي پردینا څګیلادو دا کې ساده تکاسا خپل چې پچار نشي پردینا څګیلادو په نن سبو حالات کې خپل زینا څګیلادو پلارون وړي کایدا کستر دی بس دولت په غام کې مار دی پیسې ډېر خواند ورکوي وړي کایدا کستر دی د دولت په غام کې مار دی چې رخ په دا وخت دی لوانی نه څګي مننه د چا پټنده نه دی لیکل شوی چې دا غال دی د چا پټنده نه دی لیکل شوی چې دا غال دی چورک نشو پاساد نه یې غانی نه څګیلا چې ته په غام مختاشه بل کا چې ته په غام مختاشه بل یې تو کی ساکه نه ده اختیار کې ساده تکاسا چې ته په غام مختاشه بل یې تو کی ساکه نه ده مر خو اسا مر وی نه ژوند دی نه څګیلا په تکا سپیناګیره به د بل ښځه غام کو دا څه په تکا سپیناګیره به د بل ښځه غام کو زوړه مو چې شاوکین شو لژن کې ناڅګیلا مننه زمان چپلور ته نه کسی و خوله تا ور ورځي زمان چپلور ته نه کسی و خوله تا ور ورځي نیکه د خپل کارور شي الماسي ناڅګیلا مننه پوچا به ګلزینډه زړګای نه خور وخت اخر ده پوچا به ګلزینډه زړګای نه خور وخت اخر ده بس خلونی ولې خاطر ده او مینا څګیلا حالا دا به موږ کیم کې ته بولارو خوستاو دا مامار څه مامار څه تو وکاغه 15 کې تو و در شامخ که خیر وي در شام مخ دی دا غي مې غنر خوستاو ایله ته چې خواکم شي نورمال خانه ماما خور ورسې دوه الله چې څنګه اسخات خو روتا شي دی مال سره السلام علیکم نه خیر څول دی خیر جو لاله مو چې سپینګیره سړای خبر په وړه یار ساده څو خبرې در سره دي دا د خلکو سره شریکي کا غوړه د چلای ته باندې سموتا و مو هو چې پیسې ته بر غولای وکړو پیسې والا کنه چانه پیسې غوړم نه چانه کوم امتیاز وو غني کا ځان نه خبي خارته
خدای دای تیر کوی میکسر امین 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 خدای دې خبره داسې ده چې زه دا خو یم که خوږي ته ونسوي د خلکو نیولای یو وار خو دا ده چې کیلې وخورئ پټکي سړک په سار نه غورځوئ چې خلکو ورمېږونه کې موت شي دویم دا ده چې خلک په غم سره لوئ دریم دا ده چې اوبه خړې کوي میون کې نسئ او څلورم دا ده چې یو بل ته احترام ما لرئ سترګو دې سره برګوئ و بل ته همیشه نیت کمی کوي چټلای جوړوي چې بي جګ شي په ښار کې په کورونو کې صفایي ما مراد کوئ د خلکو د کورونو مخې ته پټاس ټنګوئ چې خوبونه دې نه ونه کړي چا ته هم سمه خبره مه کوئ چې خیر مې چا ته ونه رسېږي دا خو مې عامو خلکو ته خپل نصیحت و اوس ځینو چارواکو ته نصیحت کوم رشوت دا خوړي مرجعین د پتنګوي چې سر وروي سر وروي نارتي په یو امضا د روپۍ ته نه خوړي په ادارو کې د خلکو سره باد چلند کی چې مرجعین ویشي ورکاسي د نه خرید غواړي چې ستاره ماشه پوه شوې او په دې کې د خپل بچي خو نظامي دي ګاونډي پښتنه د بيخي نه کیو په هر چانه د رنگ په خوي ځکه چې چوکۍ آسیا مې رسیدیو نو اخر کې دا ټایم چې څوک دا کور وکي په چا قسم د خو لګيږي ان شاء الله د ځخیون بویا خدای دې دغه څنګه وا دغه پر وا خدای ته کامیاب لا راخد خاتمه تا وک قدرمنه دغه ویکس پن ګیره و ارڅ چې د سروي د پاکستان د کتو سامال خيره خو کنای په کې دوا ورخه رښتیا کې ساده د زنه ادارې کې دي بس ګډې نیولې دي خلک کسا میګا داسې دي چې لګي میګا دا چار ستر کړي ځکه میګ څه راګي نه راځي پښتنه نه کو نه را رشپا ډېر کړای دا خو دنه تل به خیر وي دا میګ ټیم ډېر درې په د مارای کم بر نس نه را خو بل تر ریکارډ ستانه خاله چې په وښدانو شي په پټي باندې نه و یې ودا رګه بس قدر منه که خیر میګ مشاعره دی غیزی پروا ایلم داغه چې میګ شعرونه نه کیمه دا سیوانی ما تیرا کیسه شوی وی زپا کنه غوړم ونه که خیر په شله به به هی دی هغه به سره تر خط شوی وی بیا چې زګول بشر خان سره ته وړ شعرونه تو ستا بل وخت از رګم یغه پرم پلو مه هبانه خدای سپور ما